په تیرو 2 درسونو کې مونږ د دندو او مسلکونو تقریبا 80 نومونه ذکر کړي وو. نن درس هم زمونږ د دندو او مسلکونو او وظیفو د نومونو په باره کې دی. په نن درس کې به مونږ د دندو، مسلکونو او دارنګې د وظیفو 10 نور نومونه او الفاظ ذکر کو چې هغه په عربی کې د دندو او مسلکونو لپاره استعمالیږي او راځي. نو په نن درس کې زمونږ سره اولنی لفظ دی حجارون. حجارون کان کیندونکی. حجار دا هغه کس ته ویلی کیږي چې هغه کان کې کار کوي، کان کیندي، هغې کس ته ویلی کیږي. سباکن. سباکن نل دوان یا نل جوړونکی. سباک دا هغه کس ته ویلی کیږي چې هغه دا نلکې وغیره جوړوي، نلدوانی نلونه، نلکې وغیره هغه جوړوي. عالم الارصاد الجویه. عالم الارصاد الجویه هوا پیژندونکی. امین المکتبه. امین المکتبه کتابدار یا د کتابونو ناظم. ناظرون. ناظرون سر معلم یا مدیر. خادمون. خادمون یا اجیرون. اجیرون نوکر یا ملازم. حطابون. حطابون لرګیو پریکونکي. حطاب د هغه شخص ته وایي چې هغه لرګي وغیره کټ کوي. راعي الغنم. راعي الغنم شپونکی. شپونکی ته راعي الغنم ویلی کیږي. صیاد الطیور. صیاد الطیور د مرغانو ښکاري. صیادون. صیادون ښکاري. امین الصندوق. امین الصندوق خزانچی. کناسون. کناسون یا زبالون. زبالون صفاکار یا جارو وهونکی. ساحرون. ساحرون جادوگر. حذاء. حذاء یا سکافون. سکافون موچی. حلوانیون. حلوانیون د میټایانو جوړونکی. هغه شخص ته وایي حلواني چې هغه میټایان وغیره جوړوي. لاعبون. لاعبون لوبغاړی. ملاحون. ملاحون یا بحارون. بحارون کښتۍ چلونکی. کاپتن. کاپتن. کاپتن دا کپتان ته ویلی کیږي، کوم چې کپتانی مشري هغه ته څه ویلی کیږي؟ کاپتن. مدربون. مدربون روزونکی یا کوچ. کوچ او روزونکی ته مدرب ویلی کیږي. زجاجون. زجاجون ښیښه جوړونکی. کوم شخص چې شیشې وغیره جوړوي هغه ته زجاج وایي. حبالون. حبالون رسۍ جوړونکی. بناؤن. بناؤن معمار یا د دیوال استاز. دا دیوالونه چې کوي هغه ته ویلی کیږي. نجارون. نجارون ترکاڼ یا بعضې پښتانه ورته نجار وایي. سلالون. سلالون ټوکرۍ اوبدونکی یا ټوکرۍ جوړونکی. هغه شخص چې هغه ټوکرۍ جوړوي یا اوبدي هغه ته ویلی کیږي. محررون. محررون منشي. متسولون. متسولون سوالګر.
رجل المطافی، رجل المطافی اور وژونکی. مکوکیون، مکوکیون استری کونکی یا وتو کونکی. لسون، لسون غل. قرصان، قرصان سمندری غل یا سمندری ډاکو. دا و زمونږ نننی درس چې تقریبا په نن درس کې مونږ 10 نمونه او الفاظ د دندو او مسلکونو په باره کې ذکر کړل چې تقریبا د دې دندو او مسلکونو باره کې مونږ د عربی ژبې 100 نمونه په 3 درسونو کې بیان کړل. که هغه مخکینی درسونه مو نوي کتلي هغه مو ورسره واورئ او دا یاد کړئ. انشاءالله دا لړۍ به همداسې شروع وي.